لاست ویډیو کې موږ دا وکتل چې کله یو یوزر لاګین وي نو د دې دوباره لاګین پیج ته اکسس نشي کولای د دې لاګ اوټ کیږي ټیک ته د دې لاګین پیج ته اکسس نشي کولای بل کار به زه دا وکم چې زه به اوس وګورم چې کله یو یوزر چې دی دی کله لاګ اوټ وي ټیک شوه لاګ اوټ کیږي په څنګه اس کار به وکړو زه د لاګ اوټ فنکشنالټي به ورله دلته ایډ کړو logout.php ټیک شوه چې کله یې څوک هم دا لاګ اوټ پیج وزټ کوي نو په دې کې به یو کار کیږي مونږ سیشن سٹارټ ویلو ټیک ته په سیشن کې اس ای ډبل اس آی اون سیشن کا زو لیکم کنه نو په سیشن کې دا مختلف آپشنز دي ټیک ته دا مختلف سیشن فنکشنز دي چې په دې کې هر څه کیږي ټیک ته خو سیشن سٹارټ پکې مونږ کړی بس سیشن ډسټرای فنکشن دی سیشن ډسټرای فنکشن کار دا دی چې کم سیشن کې څه ویلیو هر څه سٹور شوي کنه د هغه ویلیو چې دي هغه ټول ریموف کی نو سیشن ډسټرای او بیا به په دې پسې وکړو چې لوکیشن هیډر چې دی سیشن چې ما ډسټرای کوم د دې خبرې دا مطلب شو چې په سیشن کې ما څه ډیټا سٹور کړو د دې یوزر متعلق هغه ټوله ډیټا به ریموف شي او چې کله ډیټا ریموف شي د دې پس پس د کم پیج ته ولېږم لوکیشن لاګ ان پیج ته به زه دوباره ولېږم صحیح شو نو لوکیشن به څه شي فلیش login.php ټیک ته دا پیج به شي اوس زه راشم لاګین شم ټیک ته زه دوباره لاګین پیج ته راځم login.php دې دوباره لاګین پیج ته راغی او که زه اوس دا ایډمین یوزر نیم پاسورډ ما ورکړو او لاګین مې کو صحیح شوه که زه اوس /login.php دې دوباره لاګین پیج ته راځي چې ما غلطي پسې کې کړې ده ټیک ده ما په دې خپل کوډ کې په یو ځای کې غلطي کړې وه د سیشن په ځای ما سرور ویریبل یوز کړی ټیک شوه سرور یو جدا بل ګلوبل ویریبل دی نو هغې وجې نه دلته کې کار نه کوو ټیک شوه اوس چې کله زه لاګین پیج ته راځم .php نو دی چې دی دا ماله واپس هغه بل پیج ته مې راګي ځکه چې یوزر لاګین دی زه کله لاګ اوټ کوم نو logout.php ټیک شو په دې چې زه کلیک کوم نو دی به دا څه کوي زه ما به لاګ اوټ کوي اوس د لاګ اوټ یې نه کو زه به یو کار وکړم سیشن انډرسکور سټارټ په اول زه ولیکم ټیک شوه سټارټ به شي سیشن ټیک ده په دې فایل کې چونکې ما ډیټابیس کنیکشن وغیره نه دی انکلوډ نو لکه به سیشن سټارټ کم یا به سیشن اینډ کم او هیډر لوکیشن به څه شي /login.php نو دی به هله سیشن ختم کړي ځکه چې ما به دې کې سټارټ نه و لیکلی ډسټرای به هم کار نه کوي سټارټ لیکل به ضروري نو په نورو پیجونو کې ما کړه او که زه اوس لاګ اوټ ولیکم .php دی چې دی لاګ اوټ شو سکسسفل ټیک ده زه ورته اوس دوباره لاګین شوم اوس په یو کار زه وکړم د لاګ اوټ بټن لینک چې دی لاګ اوټ له به یې ورکړم چې کله په دې لاګ اوټ څوک کلیک کړي نو دی به لاګ اوټ کېږي ټیک شوه نو اوس دا کوډ په کوم ځای کې دی دا کوډ به پروت وي په هیډر فایل کې که زه راشم دغه کې نیو بار کې ټاپ بار دی په دې کې مختلف ډراپ ډاون دي او په دې کې زه راشم آیټم الرټس دا الرټ میسیج وغیره دی په دې کې ټیک شوه لاندې به زه راشم آیټم میسیجز دا میسیجز والا دی بیا په دې پسې دا دی یوزر انفارمیشن پروفایل سیټینګ اکټیویټي لاګ اوټ اوس په لاګ اوټ باندې څه چل کېږي موډال کولاویږي موډال نوم دی دا د بوټ سټریپ موډال دی چې دا اوپن چې کله زه په دې کلیک کوم لاګ اوټ ټیک شوه دا لاګ اوټ موډال ټیک شوه دلته کې دا لاګ اوټ موډال چې دی دا ما زه کاپي کوم د دې ځای نه او دا موډال چې دی زیاتر موډال چې هغه په فوټر کې پراته ټیک ده د بوټ سټریپ کم دغه چې موډال یا لپاسې چې کم ویو اوپن کېږي ټیک شو نو هغه موډال چې په فوټر کې پراته دا فوټر فایل ما کولا کو په دې کې دا دی لاګ اوټ موډال کمنټ ورته شوی دی او دا کمنټ دی نو په دې کې لکه دا میسیج هم لیکلی دی ټیک شوه او بیا دلته کې دا لاګ اوټ بټن چې دا لاګ اوټ بټن هم ده نو دا ایچ ار اف چې دی دا به چینج کم /logout.php لاګ اوټ اوس که زه ریفریش کوم اوس چې کله په دې ځای کې یوزر لاګ اوټ باندې کلیک کېږي او لاګ اوټ دی کلیک کړي دی به څه شي لاګ اوټ به شي ټیک ده .php او کله یوزر لاګین شي ټیک ده دی به لاګین کېږي نو دقه شو د لاګ اوټ او د لاګین کار لاګ اوټ لاګین به دې کې وشو اوس په نیکسټ ویډیو کې به زه دا کار وکړم چې کله یوزر چې دی لاګین نه وي ټیک ده اوس ما یوزر لاګ اوټ دی ټیک ده
او دی د ویب سایټ ته اکسس کوي نو دی دا پیجز وغیره اکسس کولی شي نو چې کله یوزر لاګ ان نه نو دی به دا پیجونه نشي اکسس ټیک ده دغه یو کار به په دې کې وکړم